خان حسنزی مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب او هیئت اداري او معزز وکیل صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رئیس صاحب توجه دې غواړو، د امنیتي مشرانو نه مې غوښتنه ده د وزیر صاحب دفاع، سرپرست وزیر صاحب دفاع او امنیتي ملي عمومي رئیس او وزیر صاحب داخله چې امنیتي ځواکونو باندې مسخرې مه وایي. د علیپور نیولو پسې تللي او هغلته تاسو ټول هغه څه شروع کړي دي چې ولس ته قابل دي قبول نه دي. که چېرته هفتې ورځو پورې تاسو د علیپور جلوګیري وکړه، صحیح ده که نه، تاسو باید استعفا ورکړئ. تاسو د دې چوکۍ قابل نه یې درې واړه چې 20 ورځې کېږي امنیتي ځواکونه هم به ولیدي، امنیتي ځواکونه هم بدنام کړه. مشرانو تاسو ته وایم چې تاسو یو علیپور نه پیری جوړ سوی ده، دې پسې تیاره راغله، دې پسې نور کوم بل ممالک ځواکونه ولیږل درنه بوی ته چې تاسو اوس هلته امنیتي ځواکونه جنګوئ، دغه مصارف یې کوئ او تاسو وایئ چې علیپور نسته. او بل رئیس صاحب جمهور نه مې دا غوښتنه ده چې موږ تا ته رایه درکړې، هغه رایې نه وشرمېږه. سراله کومندانې ته خپل اقدام وکړه، څنګه د دانش صاحب در سره ناسته، که نه دانش صاحب د مجازات سي. دا خو نه ده چې دا نظام د غریبو لپاره ده، غریب باندې عملي کوئ. تاسو چې خپله خرابي، تاسو چې مسیر خرابي، کسیر به څه جوړ سي. او بل تاسو نه ګاډي واډي دي، دغه نظام تاسو خپله سپک کړی ده، خپله تاسو د مشرانو دغه جای ته ورساو. د موږ نه ګیله مه کوئ او نه د امنیتي سربازانو نه. که ټول راټول شئ، ټول 20 کسانې مشرانې، تاسو دا وطن ونه ساته. په څنګ کې هم در سره دانش صاحب ناسته، ضمانت یې کړی، دی دې حاضر کي. او بل دا ده چې دغه سرپرست وزیران، دا خو وزیران نه دي، مافیا دې کېنولې د پیسې ټولۍ. هسې نه م وایي چې 6 میاشتې بعد نظام بدلیږي. که چېرته دا خبره نه وي، خو سرپرست وزیران دي نور دې معرفي کړي که نه. غلم کېنولي دي، که رئیس د بانک ده او که وزیر د هغه ده معرب ده او که وزیر د هغه ده، دا خو ټول غله دي، موږ ته د غلو په حساب دي. ته ولې وزیران نه معرفي کوې؟ وزیران معرفي که. غله دي کېنولي، خدای نه وډار صاحب چې دغه ملک هم کوم جي ته بوځي. دا 2 کاله کېږي انتخابات دې ګټلي، رئیس جمهور یې څه دې وکړه؟ کته یې کش که او پورته یې کش که. نه هغه اقدام کوي، کوم صلاحیت چې در سره ده. 5 کسان دې کېنولي، اوس ته فضلي نه مشوره اخلې، په فضلي دا وطن جوړی. او محب صاحب تا نه مې دا غوښتنه ده چې کله ته څنګه وایې چې نظام جوړېږي په 3 میاشتو کې 6 میاشتو کې موږ دې ته تیار یو چې انتخابات وکړو. دا صلاحیت ته لرې محب صاحب چې ته وایې موږ استعفا ورکوو؟